السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله وایاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. د ګرانو شاګردانو د میم د توري په ادامه سره راځو کوچنی میم وایو. کوچنی میم د لیک څخه لوړ شروع کېږي، لیک ته راځي، بیا نازکه څوکه پورته کېږي، ګول حرکت، بیرته چې لیک ته راځي خمیږي. کوچنی میم د لیک څخه لوړ شروع کېږي، بیرته نازکه څوکه پورته ځي، بیرته چې لیک ته راځي خمیږي. په درې حرکت سره لیکل کېږي. دا دوهم حرکت او دا یې درېیم حرکت دی. لوړ ځي، بیرته راښکته کېږي او د نون توری دی. ټینګ کښېښودل کېږي، لیک ته راځي، بیا ګولېږي، لوړ ورپورته کېږي. ټکی قدر باید کښته وي. په دوه حرکت سره لیکل کېږي. دا ځای باید نازک وي، لیک ته د رسېدو سره سم باید ګول شي. د نون توری او د نون توری هېڅ فرق نه لري، یوازې په وړاندې کې فرق دی. اوږد نون لیکو، لیک ته یې رارسوو او وروسته د لیک څخه ادامه وکړو. ګول حرکت باید یو ټکی قدر تر دا څوکې کښته. دا هم په دوه حرکت سره دی. ګول حرکت ورکوو، ټکی قدر باید کښته. ګرانو شاګردانو، ستاسو د نن ورځې درس د میم او د نون توری دی. د میم او د نون توری دوې څپې ولیکئ. تر بیا پورې ښې چارې.